زموږ د نن موضوع دی خان شهید، خان عبدالصمد خان شهید. ټیک سو. خان شهید چې دی د پښتو ادب ډېر لوی نوم دی. دا په یوه کلاس باندې زه نسم کور کولی چې زه د ده خالي کرکټر تاسو ته کښېږدم. دا به یو کلاس وي، دا نسي کېدی. سرکار موږ ته ویل په یو کلاس کې وربښئ. نو چې څونې خال خال د ده نکتې دي دا به زه به تاسو ته کښېږدم. خان شهید چې دی دا په سیاست ډېر مشهوره سوی. دا د محمود خان اچکزي پلار و. ټیک سو. نو د خان شهید نوم چې دی دا په پښتو ادب کې ډېر د کمال شخصیت دی. د ده د پلار نوم چې دی دا نور محمد خان یادیږي. په 1909 کې دی په جولای میاشت کې ځینې محققین وایي زو کړی و. صاحبزاده حمیدالله صاحب 1906 راوړی دی، ځکه چې هغه ډېر نږدې ورسره پاته سوی و. ښایي هغه ته اوریجنل تاریخ معلوم وي. خو بهرحال کوم اتفاق چې د زیاتو محققینو کېږي د تاریخ پیدایش هغه 1909 دی. دا به تاسو نه یې راواستئ. نو روټین دا دی چې په دا 1908-19 چې دی د 2-3 کلو کېږي په خپل پلار سبق شروع کوي، په خپل علاقه کې سبق شروع کوي، مروجه کتابونه وایي او سکول هم شروع کوي. تر 10مه پورې دی سبق وایي او د اسلامیات یا د اسلام لخوا چې د فقه کوم کتابونه دي رایج په مدرسه او ماجد کې چې ویل کېږي دا هم ټول وایي. په دې کې فارسي او عربي زده کوي. صحیح دی. بیا د سیاسي ژوند چې دی دا اکثره په جیلو کې تیر سوی. نو دی دا خپل ژوند دارنګه پیلوي، میټرک کوي، بیا چې دی جیل تللی دی په دا کې خپل د جیل لخوا سټوډنټس امتحان ورکوي، سړی امتحان ورکوي. په دغه حال کې بیا د BA پورې تعلیم کړی. نو د پښتنو وطن چې دی، د بلوڅانو وطن چې دی، یا ګسه دا بر صغیر چې دی دا د انګریزانو تر تسلط لاندې. دا زموږ خوا چې ده دا سویلي پښتونخوا ورته وایي. په دې کې بیا د پښتنو حالت، د بلوڅانو حالت دا بیا د پنجاب او د نورو صوبو په نسبت ډېر لوېدلی وي. دلته نه تعلیم وي، نه داسې د سیاسي ګوند وي چې هغه رهنمایي وکړي. نو په دغه محرومیو کې خان شهید هر شی ویني. کله لاهور له لاړ شي خلک وویني، کله کراچۍ له ولاړ شي علما وویني، کله غازي امان الله خان چې دی یورپ له تیریږي په دوره باندې پر چمن پر لار باندې را تیریږي. نو خلکو ووځي، بیا د خلکو رویه وویني، بیا د خلکو ناپوهي وویني. دا دی دلته جوړوي چې یاره دا زموږ خلک څه له دی پاته دي، دا څه له داسې دي، دا خلک څه له یورپ ته روان دي. دا ذهن جوړیږي. نو دی بیا دا محسوسوي چې یاره دلته باید یو زموږ یو پولیټیکل ویژن وي، یو سوچ وي، یو کار مو روان کړی وای، یو سیاسي هل ځل مو کړی وای. نو خان شهید د دغه شانو سوچ ورلویږي. خان شهید بیا راولاړېږي، په کوټه کې پریس لګوي. پریس پیژنئ چې شی چاپوي. اول وار په کوټه کې یو شی نسته. نو دی بیا په دا کې استقلال اخبار شروع کوي. استقلال اخبار نیم په پښتو چاپېږي، نیم په اردو چاپېږي. یعنی د خلکو سر ورخلاصوي چې په وطن کې دا حال روان دی، په وطن کې دا حال روان دی، دا به کار دی. دا د دغه تحریک شروع کوي د اخبار. نو ګټه یې څه سوې ده، په پښتو ژبه اخبار شروع کړی دی. که څه هم د مقاصد سیاسي دي خو په علمي حواله دا د پښتنو د سوچ دپاره بدلون پیدا کوي. خلک چې دي د ملګرتیا کوي. نو خان شهید چې دی په کام باندې حمیدزی اڅکزی دی. ټیک سو. په اڅکزیانو کې پښه ده، حمیدزی دی له هغه کامه دی. د ده حیثیت چې دی په ادب کې لوړ دی، په سیاست کې لوړ دی. په کوټه کې اول پریس د جوړ کړی دی. صحیح دی. کله چې پریس جوړ کړي نو استقلال اخبار شروع کړي. استقلال اخبار چې وي هغه په پښتو هم وي، په اردو هم وي. نو د پښتو چې په د احسانات یې هغه له دغه ځای شروع کېږي چې د پښتو ته د دې سیمې د سویلي پښتونخوا په محرومه طبقه کې کار شروع کړی دی. صمد اللغات د ده ډکشنري ده د پښتو، نادره لغات دا د پښتو دپاره خدمات دا یې راوړي دي. دا چې پښتانه څنګه توري وایي د بیا خپل یو لیک دود دی. یعنی موږ چې سنم نه خبرې کوو، صمد خان اڅکزی وایي باید ویې لیکو هم هغسې. موږ محمد نه وایو، موږ محمد توری محمد یایو. نو د ده د لیک دود فلسفه دا ده چې ما په الف باندې مد به لیکې، محمد. دا د ده لیک دود بانی دی په پښتو ادب کې. ما به تاسو ته ویلي چې په پښتو ادب کې 3-4 سړیان چې دي دا د لیک دود بانیان دي. یو قاضي سیف الله ده محمود غزنوي په زمانه کې 1000 کاله مخکې، یو پیر روشان
1500 کاله مخکې، یو خوشحال بابا 400 کاله مخکې، یو دغه خان شهید. په پښتو ادب کې دغه 4 کسان چې دي دغه خپل ځان ته جلا املا درلودلې ده او په هغه باندې ډېر مشهوره سوي دي. دا هم د پښتو د خدمت په سله کې راځي. د یو مترجم په توګه موږ دوی ډېر ښه پېژنو.